کلم د یو عبادت توفیق درته نه میلاویږي نو په ځان ویرېږه کیدای شي الله دې ورته نه پرېږدي. چې کلم تا ته د مونځ او دس د علم د زده کولو د ذکر اذکار د زکات د صدقو د جهاد د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت او بیا داسې عبادت خو ډېر زیات دي چې کلم تا ته د یو عبادت توفیق نه میلاوېدو او ستا زړه کې دا راغلي وي چې یاره کوم او بیا هم تا ته توفیق نه میلاویږي نو په ځان ویرېږه فثبتهم کیدای شي الله ته نه راپرېږدي دې بندګۍ ته او الله چا سره ظلم نه کوي وما ربک بظلام للعبید. داسې کیدی نه شي چې الله وچ په وچه خپل یو بنده د خپلې بندګۍ نه منع کړي. دا کیدی شي نشي کیدی. او ما دې نږدې ورځو کې تاسو ته پته نه شي کوم درس کې موږ لګیو خو ذهن کې مې داسې راځي چې نږدې ورځو کې موږ دا خبره ذکر کړې وه د سلفو نه موږ بعض اقوال را نقل کړي وو چې ولې دا بعض کسان د شپې تهجدو ته نشي راپاڅېدی. نو ځکه هغه بعضو څه جواب ورکړی چې کله سوال ترې وشو وی اراده وکړمه وی د اوبه م تیارې کړم د چاردام. ته دې ارادې ته وګوره د چاردام اوبه م تیارې کېدم چې زه به تهجد له راپاڅم بیا هم راپانسم. د دې به څه وجه وي؟ جواب ورته میلاو شوی دی وی د ورځې نافرماني مه کوه د شپې به دې ځان ته ودرئ. د ورځې نافرماني مه کوه د شپې به تا ځان ته ودرئ. نو چې شپې دې ځان ته نه پرېږدي خو د ورځې تاسې چل کړی دی. بیا هر سړی خو لایق د دې هم نه دی چې دومره لویه بندګي دې د الله وکړي او تهجد خو یو لوی عبادت دی. نو بیا سوچ وکړه جهاد ته جهاد څومره اوچت عبادت دی. نو داسې خو نه دی چې هر سړي له الله طاقت به ورکړي دې عبادت. الله په زړونو عالم دی. اوس موږ انسانان لکه اوس یو سړی دی الله ورته د عبادت توفیق نه ورکوي نو موږ ظاهرې ته ګورو یاره ظاهره کې خو دا سړی برابر دی او د ده خو ګیره ده او دی خو ګوره دومره ښایسته سړی ده او دی خو دا وایي او دی دغه. اوس دننه څه دي هغه رازونه خو موږ ته نه دي معلوم. هغه عرش والا رب ته معلوم دي. نو د هغه رازونو په بنیاد الله فیصله کړې ده نو دغه بنده د خپلې بندګۍ ته نه راپرېږدي. او لویه سزا په دنیا کې دا نه ده چې په تا باندې طوفان او زلزله راشي. سزا لویه دا نه ده چې ځمکه وچاودي او ته پکې ښخ شي ننوځي. او سزا لویه دا نه ده چې ته غریب یې ته فقیر یې ته ملنګ یې ستا بچي نه کېږي ته بیمار یې. لویه سزا دا ده چې ته روغ رمټ په دنیا کې ګرځې او الله دې خپل عبادت ته نه پرېږدي. لویه سزا دا ده. ستا په شان یو انسان چې د غوښې او د هډوکې نه د هغه بدن جوړ دی خواهشات د هغه هم دي بچي د هغه هم دي ښځه د هغه هم ده دنیا ته زړه د هغه هم کېږي پیسې ګټل هغه هم غواړي هر څه یو شان دي هغه له الله طاقت د بندګۍ ورکوي او تا له نه درکوي. دا سوچ خبره ده. او اکثر د دنیا پرس چې کله یو بل راتیزوي په یو کار باندې هغه پلانې کولی شي نو ته ولې نشي کولی سوچ وکوئ وایي که نه وایي چې کله دی وایي چې زه دا کار نشم کولی نو پلانې چې کولی شي تا هغه کیسه پرختې نو دیم سوچ کې پرېوځي چې یاره دا خبره هم ده نو مسافر زم یو مسافر دیم دی مزدوري زموږ یو شان ده نو دی ولې زیاتې ګټي زه کمې ګټم سوچ کې پرېوځي نو بیا کوشش کوي چې دغه کومه کوتاهي ده کړي چې هغه یې ځان نه لرې کړي. دغه شان آخرت والا او د آخرت بچي او دینداره خلک هغه په لوی سوچ کې پرېوځي چې ولې الله زه د بندګۍ نه منع کړم ولې دا پلانې بندګي زه نشم کولی او هغه پلانې کولی شي خو چل دی که نو داسې هم نه ده چې الله هر سړی را پرېږدي. دا عبادت د الله کول دا یو اوچت نعمت دی الله یې هر چا ته نه نصیب کوي. ګوره داسې خلک هم په دې سعودي عرب کې شته چې هغه دلته لګیایي دا سختې مزدوریانې کې کلونه تېر شوي نه یې له عمره کړی او نه یې حج کړی کلونه. ما یو کس لیدلی و پخپله او دا خبره ما ته پخپله کړې وه وایي زما 9 کاله سعودي کې وشو او لا اوسه پورې ما عمره نه ده کړې 9 کاله یو سړي شي دی عمره نه کوي څه چل دی آخر مزدوري ښه ټیټ کوي ګټې درله ماتوي بوجې اوچتوي
نو سی چل دی آخر دلا چل دا دی چې عرش والا نه را پرېږدي زړه کې به سی چلی کله چې الله تعالی طاقت دی و عبادت نو سم شکرونه د الله ادا کوه سم شکرونه د الله ادا کوه او په دې ښکلی مثال لګو دا کم ملګري چې دلته درسونه راځي روزانه دا ګورې محض د الله طرف نه یو توفیق دی تا کې څه کمال نشته دا د الله رحم دی په تا باندې یعنې ستا په شان بېشماره خلک په بازارونو کې ګرځي ستا په شان بېشماره خلک دا ټیم اوس فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب ته پراته دي ستا په شان بېشماره خلک هغه اوس د ملګرو سره ګپ شپ لګوي چیس کي او کنځلي او غیبتونه او دا کوي ته دلته ناست الله کتاب دې لاس کې نیولی دا د الله نعمت نه دی د ګناه نه بچي ورسره علم دې زده کو نو وخت دې په عبادت کې تیر کو نو د مجلس نه چې پاسېدي د الله طرف نه اعلان وشو وایي پاسې په داسې حال کې چې ستاسو بدیانې الله وایي ما په نیکیانو بدلې کړي دي دا څومره لوی نعمت خو دا زموږ څه کمال نه دی موږ وایو لا حول ولا قوة الا بالله دې څه مطلب دی چې نشتې طاقت د عبادت کولو او نشتې طاقت د ګناه د پرېښودو مګر هغه طاقت چې الله یې راکړي موږ به څه زموږ به طاقت څه دا زړونه خو د الله په دوو ګوتو کې دي والله چې کوم طرف ته یې واړئ هغه طرف ته یې واړئ چې دله واړو دا زړه د ګمراهۍ طرف ته والعیاذ بالله که د دنیا ټوله راشي بیا د نیغې لارې ته نشي راړو او چې په هدایت یې مضبوط کړي که نه نو دا ټوله دنیا چې یو ځای شي نو تا ګمراهۍ ته نشي اړولی